السلام علیکم قدرمنو. دا سلام به لګرو وګو ځکه چې دا ساعت دی 10 بجې او په دې ساعت به په کلي کې نیم خلک ودی او نیم به تاسو ته پته ده چې ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، غم خادیانې دي. نو ویښ پئ، خو زه ویښ یمه په دې ساعت. او ولې ویښ یمه؟ ځکه ویښ یمه چې ما یو سلسله شروع کړې وه په هر هفته کې د لاګ اپلوډ کولو، چې هغه سلسله چې کومه ده په دې هفته کې لږ شانتې ډسټرب شوه. ستاسو ورور لږ شانتې نوزګاره و. نو ما په دې هفته کې نه لاګ ریکارډ کړی و نه مې څه ویډیو کړې وه، خو ویډیو خو اپلوډ کول غوښتل. نو ما وې چې اټس بیټر ټو بی لیټ دین لیټ، دا د انګریزي متل دی، پرېږده. نو یو ځای ته په چکر تللی وم په 10 جولای باندې خپل د دوو ملګرو سره. هلته کې چې کوم دی د لاګ په پلان باندې نه وتلي، موږ صرف ډرون شاټس اخیستي ول او پکچر واخیستي ول. هغه تاسو ته ښیم. اول تاسو وګورئ چې دا کوم ځای خبره کومه، نو بیا ته په ډیټیل سره وایم. امید ده چې ډرون دا شاټ په ستاسو خوښ شوي. دا ساعت چې کوم دی 15 منټه کم 12 بجې دي، او دا چې کوم دی لاګ صرف 1 منټ او 2 سکنډه ایډیټ شو. د هغې نه اخوا به اوس نور اخوا ایډیټ کېږي. هغه چې کوم دی سجاد احمد بن احمد صاحب ناست دی، ستاسو ذمہوار. دغه تیر لاګ هغه فلم به تاسو ته یادي. او د هغه سره خواته مخې ته چې کوم دی د رامنات سویټ پراته دي چې د پیر بابا نه عرفان ملګري را لېږلي ول. حلوا وه اصل، او د دې خاورې یو هندو جوړه کړې حلوا ده چې پای کې مونږ په منځ کې لږ یو خبر راغلی وه چې وې چې د هندو راز خوراک نشي کولی. نو بیا مونږ د مفتي صاحب نه تپوس وکړو، هغه اجازت راکړو. نو سجاد صاحب چې کوم دی شخون پې وهي لګیا دی الحمدلله، خو حلوا ډېره زبردست وه. نو دا و کوشنکو. امید دی چې د ډرون په سترګه دا کتی شوي انځورونه به ستاسو خوښ شوي. اوس قصه دا ده چې په دغه قصه کې ما سره شاهد
او ساد اقبال را سره مونږ چې هلته کم وخت تیر کو په هغې کې مونږ امونه او کیلې خوړلې وې. بل دغه وخت چې کم دی مونږ ډېر زیات انجوای کړی و. نو که چېرته مدین ته راشئ کوشنکو ته لاړ شئ، د مدین نه په 6 کیلومتر فاصله کې دی. روډ لږ شانتې خراب دی خو ډېر ښکلی ځای دی. امید دی ستاسو به چې په خپله یې وینئ نو ډېر زیات په خوښ شي. اوس خپل روډ له اجازت ورکوئ خپل د دغه ذمهوار سره چا چې سن ګلاسز د شپې اچولي دي سبق پرې ډېر څه ورته وایي هغه انسان دی انګریزۍ والا اس نه چې شروع کېږي او په اس باندې ختمېږي هغه انسان دی. نو بس اجازت راکوئ د را روانې قصې پورې د هغې پورې صرف دا یاد وساتئ چې کله د یوټیوب په چینل دا ویډیو ګورئ نو هلته یو سبسکرایبر بټن دی که تاسو نه یې وهلی نو هغه ووهئ چې لږ ډېر موټیویشن لږ ډېر زمونږ او ستاسو دا کم تعلق چې دی د دې کیمرې په دې سترګه باندې چې دا هم دغه شانتې ورو ورو دوام ولري او روان شي. نو اوده کېږو به مزدوري به هم کوو او راغله پکې خوله مې مضبوطه ده چې دا خوله مضبوطه وي دې خلک به د ځان زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او دا الله باباد.